السلام علیکم. زم تاسو ورور تاسو ملګری کبیر خان. یو څو ورځې مخکې ما ویډیو اپلوډ کړی و د چارسدي مندني کوم واقع چې شوی و د سکیالکوټ هغې کې ما یو ویډیو جوړه کړې وه. اوس ما پسې خلک کمنټس یې کوي، څوک وایي ته کافر یې، څوک وایي ته ورسره ملګری یې. خیر قسمه قسم کمنټس یې راځي. خپله دې پیج کې ویډیو شته دی، تاسو یې هم ګورئ. بیا به درته پته ولګي چې آیا ما خبرې غلطې کړي یا ما خبرې صحیح کړي دي. د دې مولانا صاحب دا خبرې مو واورئ او بخیر زما ویډیو ټیم در سره تلی شوی هغه مو ګورئ، هغه خبرې مو واورئ چې ما غلطې خبرې کړي او که صحیح خبرې مې کړي دي. زما ویډیو که په چا باندې بده لګي او برداشت کولی نشي نو خیر دی، څه مسله نشته دی. تاسو ورله زما ویډیو ګورئ. مو تاسو دا مولوي صاحب دا خبرې واورئ. واقع را ده کنه پاکستان په شرمونو باندې وشرماو، بار ملک تر سترګو د غړېدو نه ویسته، هر سړي باندې فتوا لګوه دا ګستاخ دی او ډز وژنې، او دا په خپله چې قبرونو ته سجدې لګوي که نه، دا ټوله ورځ پراته او دا خیراتونه دا څټي را څټي هلته او دا ګټې هلته څټي را څټي. دې ته ګستاخي چا ونه ویله؟ ته مشرک چې شرکي او تا قبر ته سجدې لګولې دي، ته غټ ګستاخ نه چې ته به خلکو فتوې لګوي چې پلانی ګستاخ دی او بس قتل یې کوي. نه، دا خبره یاد لرئ زما وروڼو، ډېر غلط صورت اختیار کو. ځینې علماو ته هم دا خبره بیانوي، ګستاخ رسول، ګستاخ قرآن، ګستاخ دین دا ټیک ته واجب القتل دی. لیکن لکه څنګه چې د قتل دې لپاره ثبوت پکار دی، د ګستاخۍ لپاره هم ثبوت پکار دی که نه. دا شریعت چې ویلي که نه چې کله سړي زنا وکړه څلور ګواهان پیش کوي، څلور ګواهانو کې یو ګواه نه دی هم تې نشي قتلولی، تې نشي سنګسار کولی. نو بیا چې یو سړی ته وژنې د هغې لپاره ګواهان پکار دی، لپاره ثبوت پکار دی. دا ګستاخي ده شرعانه او که ګستاخي نه ده؟ اوس یې به سړی را ایساروه د ګستاخي وکړه او یو پکې انټري ورکړي څه ګستاخي ده؟ یا حسین لیکلی شوی دا کاغذ درادرې کړی دی، نو دا خو شرکي لفظ تا لیکلی دی، دا خو ترې کول پکار وي. یا حسین دا شرکي لفظ دی، یا الله وایي یا حسین شرکي لفظ دی. او سبا سړی نه نه دا شی نه دی. نن سبا چې د چا سورانه وي که نه، دغه د قتل لپاره بله منصوبه نه جوړېږي، دا منصوبه جوړه کړي یاره چې وایي د ګستاخي وکړه. نو که چېرته د قرآن دا شلېدلې پاڼې دي یا چېرته عام کتابونو شلېدلې پاڼې دي، نو په حدیث کې دا راغلي عثمان ابن عفان هغه قرآنونه چې کوم اذیتي وو هغې صحیح وو که نه. نو که چېرته دا قرآنونه تا دې خولته کوست لالته چې کوم هغه ضعیف قرآنونه دي، کمزوري قرآنونه دي، هلته دې سول دا خو قرآن یې وسو او د ګستاخي وکړه فلان یې وکړه. د الله بنده لږ هوش د کار والا. نظر یې ټول علماو ته دا ویمه چې دا خبره بیان کړي ورسره، خبره مې صلی الله بیانوله چې ګستاخ رسول ټیک ته واجب القتل دی. خو دا کار د چا دی؟ د حکومت کار دی. که سزا ورکوي حکومت ته ول ورکوي، تا نه چا اختیار درکړی چې ته سزاګانې ورکوي او ته خلک وژنې، خلکو سره به ورانې ورځي، سړی به وژني، بیا دا ګستاخ دی. نه، دا د حکومت کار دی. قاضي ته به دا رپورټ پیش کړي، ګواهان به یې باقاعده په دې کې ټیم لګي، نو د هغې نه وروسته به بیا هغه سزا هغه جاري نافظېدلی شي. نو دا د حکومت کار دی. که ته وایي چې حکومت سزا نه ورکوي، زه په هغې مکلف نه یم، دی به الله نه جواب ورکوي، حکومت په الله نه جواب ورکوي. خو د هغې کار دی، پردي کار کې زما څه کار دی؟ حکومت دا به سزا ورکوي، ده ورکوي، هغه به جواب ورکوي الله نه، پای کې زما کار نشته دی. لیکن پردی کار په سر باندې اخیستل غلط کار دی. ولې؟ لہذا د ټولو علماو ته دا درخواست کوم چې دا مسله بیانوي، نو دا ورسره هم دا ټکې بیانوي چې ګستاخ رسول واجب القتل دی، لیکن دا کار د عام شهري نه دی، دا کار د حکومت دی. حکومت که بیا سزا ورکوي، ډېره خلک کنې ورکوي چې په ورځ د قیامت په هغه الله جواب ورکوي، پای کې زموږ کار نشته دی. لہذا دا خبره یاد لرئ.